د رضړو سابق صاحب دا الله دې په قبر انوار نازل کی مولانا صبیح الدین صاحب سابق صاحب او زمونږ د عمرزو صاحبزاد عبدالباری جان صاحب صاحبزاده صاحب خدای دې وبخي دواړه وفات دي دواړه دارالعلوم دیوبند فاضلان ما ته په خپله سابق صاحب وي دته ما په خپله او یوازې ما نه ډېر ګواه نشته به موږ په دارالعلوم دیوبند کې وو زه او صاحبزاده عبدالباری جان صاحب نو موږ وی چې زو تانبون ته د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات کوو ځکه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ډېر الله ته رسېدلی سړی لوی عالم لوی مفتی اعظم د دارالعلوم دیوبند لوی مفتی او د تصوف لوی امام د ذکر و اذکار او د څلورو طریقو پیر لوی سړی لوی علم هم خدای ورکړی نو موږ وی چې یاره بیا مونږه پاکستان ته لاړ شو هغه وخت یو هندو پاک یو لکه خپل وطن ته لاړ شو نو بیا به ارمان کوو چې یاره دیوبند کې مونږ وخت تیر کو په مولانا اشرف علي صاحب سره ملاقاتونه زه چې ملاقات ته لاړ شو نو صاحبزاده عبدالباری جان صاحب او زما رای و نو مونږ وی چې تانبون د دیوبند نه لرې زه ملاقات کوم یو دریم زمونږ ملګری دی هغه نوم یې ما ته واخیست خو دې تاسو ته نوم نه اخلم دریم ملګری و چې هغه ته مونږ ووې چې هلکه مونږ خو د مولانا اشرف علي تانوي صاحب ملاقات لرو تانبون ته او تم را سره لاړ شه هغه وې مړه دا پیرانه دا پیسه ټکه او پیسې خوري د خلکو نه جیبونو کې اچوي او دا بد ردې شروع کړل خو زما وروڼو اهل الله پسې بد به نه وایې دا یاد وساتئ دا زما دا یو وصیت ذهن کې واچوئ څوک چې د دین لږ کارم کوي بد به نه وایي په دې الله خفه کېږي او بیا عالمانو پسې چې خولې نه بد ونه خیږي ته به مړه ما خو پرونم کنځل کړي و بل ما ته خو خدای سونه وي نه وایي خو څه موده پس او د والو مختلفې طریقې دي من عاد لي ولیا فقد آذنته بالحرب الله وی ګوره سم شه او که دا چل دی وکړو نو زما د طرف نه اعلان جنگ دی بهر کیف وی دې دریم غیبت شروع کړه چې زه نه ځم اشرف علي سي او دا بد ردې شروع او دا پیسو ته او دا شیخي او پیري او مریدي دا خو ټول د پیسو دپاره دی هلکه داسې مو وایه هغه داسې عام پیر نه دی یو عالم دی مفتی اعظم دی او ډېر نیک سړی دی او ته مه کوه خیر د دړه نو غیبت یې کو خو مونږ وی راته هلکه مونږ زو ملاقات لته خو هسې به تماشا وکړې که نه ملګرتیا وکړه ډېره ښه ده وی په لاره ځو او دې په ټوله لاره د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بد وایي یاره مونږ هم بیا ستومانه چې دا بل هم سره پر ځان سره روانه کړه خو بس اوس ملګری دی هلکه مه کوه غیبت بد مه وایه وی چې لاړو خانقاه ته ورسېدو نو دا هغه وخت و چې اخري وخت و نو خانقاه کې خپل آداب او چې دا چا ملاقات له لاړ شي ګورې د هغه د آدابو خیال به تم ساتې نو د خانقاه چې کوم مشر خلیفه و نو هغه راته وی چې مولانا صاحب دی وخت کې کمزوری دی نو ګورې وخت به ډېر نه تېروي مختصر وخت به تېروي بس ډېر وخت به نه چاله نه خرابې او چې څنګه ورننوځي نو ابدا نه د دریو خبرو تپوس کوي نو چې تاسو ورته جواب په ذهن کې تیار ساتلی ابدا یو تپوس دا کوي چې کون ہے څوک یې دویم تپوس بدا کوي چې کہاں سے آئے ہیں کم ځای نه راغلی ہے دریم تپوس بدا کوي چې کس لیے آئے ہیں کم ځای سره پار راغلی ہے نو تاسو به ورته ځانه مو ښایې چې کوم ځای نه راغلي هغه ځای به مو ورته وښایې او چې څه راغلي هغه به ووایې خو ګورې یو خبره به کوې که دواله راغلې وې دواله راغلي که بیعت له راغلې وې بیعت له راغلي که مسلې تپوس ته راغلې مسلې تپوس ته راغلي که اسې ملاقات ته راغلې وې صاحب اسې ستا زیارت ته راغلي یو خبره به کوې دوه درې به نه کوې د هغه اوقات ډېر قیمتي دي اوقات به نه خرابوي یاره وایي چې دراته دا خبره وکړو نو موږ هم پره پیدو شو چې خدای دا خو ځان له قینجونه پکې راووتل او قیدونه پکې راووتل او چې څنګه ورننوتو نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ناستو ډډه والے وا نو فوراً یې تپوس وکړه کون ہے
कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, सो के मंगवे साहब हम तालिबुल इल्म हैं, तालिबान भी दीन तालिबान भी, और दारुल उलूम देवबंद से आए हैं, दारुल उलूम देवबंद न रागली, और बगरज दुआ हाजिर हुए हैं, दुआ द पर रागली वी माते कतल चिक तशरीफ रख केन साहबजादा अब्दुल बारी जान से ते कतल वी तशरीफ रख केन अगर द्रेम मर गरे दगल तक सम दे वो जदा पलार और देवबंद के गैबत को विच अगते कतल हम के नास्तो वी अगत फौरन वी उठो खबीस, उठो खबीस, उठो खबीस हो जा पास वी अगल लगा सस्तियों को विच उठाओ तुमको खबीस, उठो निकल जाओ वे सड़िए चुरलट हो देता कशफ दा गैब इल्म न रे, दा गैब इल्म जुदा शेर, दा गैब इल्म چې وسړي سره د یو شی علم وی کنه نو چې د کله بیداری او نشه وغیرہ و ترین او هر وخت وتای او کشف هر وخت نی چې کله خدای پاک او غواړي نو راولي او چې خدای نه غواړي نو نی بیا فعلم کله کله ذهول غفلت راځي، کشف باندې ذهول غفلت نی، کشف چې خدای کله غواړي بیا پوری چې ونه غواړي بیا نی دې ته کشف وای سیبا بس سړی چورلټ پاسه وې وست او بس موږ ته بیا دا وکړه موږ ته وی چې دا خبيث دی، دا خبيث دی، تاسو کې نه موږ ته خړې را دا وکړه چې بار وروته موږ ته چې پته راته ولګېده ته دا پیران داسې د مولانا اشرف علي صاحب کشف درته معلوم شو دی نه خو یو زه خبروم یو ته یو دا درې کسه خبرو د خانقام ته څوک نو خبر هلته د غیبت کو په لاره د غیبت کو ورته پته ولګېده خدای ورته پته ورکړه وی وسته که وی نه وسته دې ته څه ویل کېږي کشف دا د نیکانو خلقو ته عالمانو ته کله کله خدای پاکو کې